د خوست امني قمندانۍ منصوبینو د 3 اونیو په ترڅ کې د بېلابېلو عملیاتو په لړ کې 10 میله وسلې، 1 شمېر مرمۍ، راکټ انداز، ماینونه او 1 اراده نظامي موټرسایکل نیولی دی. د دوی په وینا د یادې قضیې په تور 3 تنه هم نیول شوي دي. بیا د خپل قدرمن ولس نه صمیمانه احترامانه هیله کوو چې هر هغه څوک چې په کور کې د دولت اسلحه ولري په خپله خوښه باید دولت ته بیت المال ته تسلیم کړي. موږ امنیتي ځواکونه باید دې ته مجبور نه کړي چې دوی د هغې کور پلټنه وکړي یا هغه څوک چې اسلحه لري د قانون منګولو ته وسپاري. د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې جرمونه ترسره کړي. وایي دې ته ورته عملیات به په راتلونکي کې هم دوام ولري. تیرو 3 هفتو کې د خوست ولایت د مرکز او د ولسوالۍ په شمول باندې موږ یو لړ عملیات وکړل چې د عملیاتو په نتیجه کې 10 میله اسلحه سپکه او درنه لاسته راوړه. د دغه عملیاتو په تور باندې 10 نفر نیول سوي دي چې وروسته د دوسیې د بشپړېدلو نه موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړي دي. خوست امنیه قمندانۍ ورته مهال خبرداری ورکوي کله چا سره بیت المال او یا غیر قانوني وسلې په کورونو کې موجود وي اړوند نظامي ارګانونو ته وسپاري. د دوی په وینا مرتکبین به له سزا سره مخ شي.